فإذا انتهى للجسر يوم الحشر وطال الدخول إذا كتابا ثاني او کله چې پل صراط ته ورسیږي د محشر په ورځ نو ورکړی کېږي په دغه پل باندې د داخلېدو دپاره جنت ته دویم رجسټر او دویم خط او دویم پاسپورټ. پل صراط پل صراط هغه پل دی چې د جهنم په شا لګېدلی، جنت ته بله لار نشته مګر دقه ده. لازم به په پل صراط باندې تېرېږي، لازم. حدیث کې دا راځي چې دا د ویښته نه زیات نری او د تورې نه زیات تیره دی، علیها کلالیب، په دې باندې اوسپنې کونډې دي چې راماتې شوي، او په دې باندې د ایمان په اندازه باندې ته تېرېږي به څومره چې د ایمان وي. بس خلک به په دې پل صراط باندې داسې تېر شي، حدیث کې راځي چې لکه د اسمان دا برېښنا دی چې یو ګړز به شي او تېر به شي. بعض به د سترګو د رب په اندازه به تېر شي، بعض به لکه په اس چې سوري، بعض لکه په اوښ چې سوري، بعض لکه پیاده چې رواني، بعض لکه په خپاړو چې رواني، ولیږي به ځان به راټینګوي، ولیږي به ځان به راټینګوي په ډېره مشکله، خو وبه رسېږي هغه بل طرف ته. او یو هغه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ولیږي به ځان به راټینګوي، ولیږي به ځان به راټینګوي، او بیا به داسې ولیږي چې لاړ به شي، ختم به شي. په دې پل صراط باندې چې تېرېږي نو دویم کتاب به ورکړی کېږي او دویمه اجازتنامه د چا له طرف نه؟ د الله له طرف نه. او دې ته غوږ کېږدئ. عنوانه هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان. الله أكبر. هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان. عنوان دا غیب ویدی دا خط ته د طرف د عزیز او د رحمان ذات نه، د پاره د فلانی چې زوی د فلانی دی، چې کتاب به ورکړی شي. خو په دې کې به صحیح دا کوم چې د عزیز او د رحیم ذات ته طرف نه. فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني. لیکلي به یې په هغې کې چې پرېږدئ پلانی او د پلاني زوی چې ننوځي جنتونو ته چې هغه دنګې دنګ جنتونه دي، خو میوې څه دي؟ میوې نږدې دي. جنتونه دنګ دي او میوې څه دي؟ نږدې دي. حدیث کې دا راځي، امام طبراني رحمه الله راوړی، په هغې کې دا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا يدخل الجنة احد، یو سړی جنت ته نشي ننوتی الا بجواز، مگر په یو پاسپورټ باندې، په یو اجازتنامه چې دا به د الله له طرف نه، او په هغې کې به لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من الله. د چا طرف نه دی؟ د الله طرف نه دی. لفلان ابن فلان، پلانی زوی د پلانی د هغه دپاره دی. څه پکې دي؟ الله ملایکو ته وایي ادخلوه جنة عالیه قطوفها دانیه. دننه باسي هغه جنت ته چې هغه دنګ دنګ دي خو میوې نږدې دي. یو حدیث کې دا هم راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یعطى المؤمن جوازا على الصراط. مؤمن چې کله په پل صراط باندې تېرېږي، کله چې تېرېږي په پل صراط باندې، نو په هغه ټایم به یو پاسپورټ ورکړی شي، او په هغې کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم. دا کتاب د الله له طرف نه دی چې عزیز او حکیم. لفلان ابن فلان، د پلاني زوی د پلاني دپاره. ادخلوه جنة عالیه قطوفها دانیه. په دې کې به دغه لیکلي چې دی ننه باسي هغه جنت ته چې هغه دنګ دنګ جنتونه دي، میوې د هغې نږدې دي. الله اکبر. چې داسې یو پاسپورټ مونږ ته میلاو شي په پل صراط باندې، دا به هغه شاهي امر ورته وایي. شاهي امر مو اورېدلی که؟ شاهي امر څه ته وایي؟ باچا طرف نه امر. حکومت به وایي سبا اعلان کوي، نه ټول به انتظار کي. دا کال چې وایي شروع شو که نه، حکومت به وایي نوي اعلانونه کوي. اورېدلي دي که نه دي اورېدلي دا خبره چېرته؟
حکومت به یې نوي اعلانونه کوي څومره زموږ دغه اعلانونو ته غوږ کړي چې ګوره څه به یې ویلي ټکس به یې معاف کړی که نه به یې معاف کړی کم سهولیات به په ملک کې راځي مسافرو باره کې به یې ګوره څه ویلي او یو امر به هلته هم کېږي اعلان به وشي واورئ اعلان د داسې بادشاه د طرف نه چې هغه بادشاه د بادشاهیانو دی څه اعلان دی هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان الله اکبر دا اعلان د پلانی لپاره دی چې زوی د پلانی دی به را مخامخ شي خلک به هم ټول حیران شي ټول یې سره ولاړ چې څه به وایي ګورئ رب العالمين سيعلان دي فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني پریدی دی چې دی جی جنة المأوات او پریدی چې دی زی هغه دنګو دنګو جنتونو ته یو داسې اعلان به هم کي د بادشاهانو باچا به کوي او یو داسې اعلان به هم کي دې ته هم غوږ کېدی خذوه فغلوه بوزئ پلانې زوی د پلانې یو ویې تړئ ثم الجحیم صلوه بے گزار کی جہنم ته ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ودومره غټ زنځیر کې وتړئ او بندې کړئ چې د هغې اویا ګزه د هغې مقدار دی او طول یو دغه اعلان دی او یو دا اعلان دی هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان الله دې موږ ته نصیب کړي